بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. الله سبحانه وتعالى کله کله د خپل بندگانو لپاره د جنت لپاره آسان اسباب برابري او دغه وجه دا ده چې رب العالمین ډیر مهربان دی او غواړي چې زما د بندگان جنت ته لاړ شي. نو کله کله داسې آسان کارونه مقرر کړي چې که انسان ډیر کمزوری نی او ډیر لټ نی او ډیر بېغوره نی نو انشاءالله جنت په دې باندې ګټلی شي. نو دې نه معلومیږي دا چې رب العالمین د خپل بندگانو دپاره د جنت داخلول غواړي او نه غواړي چې دا بندگان د زما د جنت نه محروم شي. که چېرته موږ باندې رب العالمین سخت نیک اعمال مقرر کړی وی نو بیا به موږ شکایت کولی چې دا خو موږ باندې سخت اعمال دي او موږ یې نشو کولی نو جنت ته به څنګه لاړ شو. نو رب العالمین همیشه دپاره د خپل بندگانو دپاره داسې اعمال مقرروي چې هغه اسانه دي په کولو کې او د جنت دپاره یو چابي ده جنت ته پې انسان ورتللی شي. امام مسلم رحمه الله روایت نقل کړی د ابو هریره رضی الله تعالی عنه افرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام وفرمایل یو ورځ من اصبح منکم اليوم صائما چا سبا کړی په تاسو کې نن ورځ په داسې حال کې چې روژه نن روژه چا نیولې ده نو په دې کې په دې ملګرو کې ابوبکر صدیق ناست رضی الله عنه قال غیویل انا ما نیولې ده روژه. نو بیا وفرمایل چې من تبع منکم اليوم جنازه نن جنازې له څوک تلی دی هغه بیا وفرمایل انا زه تلی یم جنازې ته. بیا وویلې فمن اطعم منکم اليوم مسکینا نن مسکین ته خوراک چا ورکړی دی هغه بیا وویل انا. بیا وفرمایل فمن عاد منکم اليوم مریضه نن چا د مریض پوښتنه کړې ده هغه بیا وفرمایل انا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه نه جمع کیږي دا کارونه په یو کس کې مګر دا به جنت ته داخلیږي. دا څلور شیان او داسې نور د علماو په منځ کې مشهور دي په اعمال اهل الجنه د جنتینو عملونه یعنی چا چې یو ورځ کې دغه څلور کارونه جمع کړل دا سړی جنتي دی دا انسان جنتي دی دا نري که ښځه دا انسان به جنتي کیږي. او خاص کر نران ځکه جنازې له تګ د نرانو کار دی نو یو سړی چې دا کارونه جمع کی دا به جنتي وي. اول دا ده چې من اصبح منکم اليوم صائما نن چا سبا کړی په داسې حال کې چې روژه نیولي نن د چا روژه ده نو یو عمل دا دی روژه نیول چې روژه د الله په بندګۍ کې یو ډېره بهترینه بندګي ده چې دا د صبر والا عمل دی او رب العالمین فرمایي چې دا بنده زما دپاره نیسي و انا اجزي به او زه به وله بدله ورکومه. او د دې د بدلی پته به ولګي اله کله چې انسان قیامت کې د رب العالمین سره مخامخ شي. نبی علیه السلام فرمایي للصائم فرحتان روژې والا دپاره دوه خوشحالۍ دي یوه خوشحالي د روژه ماتي په وخت کې ده وفرحة عند لقاء ربه او بله د الله د ملاقات په وخت کې دا دویمه خوشحالي ده. نو یو نیک عمل روژه نیول دي نو په دې کې د صحابه کرامو مشر ملګری ابوبکر صدیق چې هغه د امت په دې ټول امت کې بهترین انسان دا دی علی الاطلاق په امت کې دی نه بهترین انسان نه تیر شوی نه براشي او دا یقیني جنتی انسان دی. هغه فرمایل انا دا روژه ما نیولې ده. قال فمن تبع منکم اليوم جنازه نن په تاسو کې جنازې له څوک تلی دی چې دا د مسلمان بل حق دی چې کله یو انسان یو مسلمان مړ شي نو ته به د هغې جنازې ته ورځې. په دې کې ډېرې فایدې دي. یو فایده پکې دا ده که انسان لاړ شي جنازې ته
او د ایمان د وجه نه او د ثواب په نیت باندې لاړ شي او دومره ایثار شو چې صرف جنازو کې بیرته ونه راځي نو یو قیرات به وګټي او که دومره ایثار شي چې دفن هم شي مړی او هغې نه بعد بیا را روان شي 2 قیراته به وګټي. قیراتین څه معنا؟ الجبلین العظیمین 2 غټ غټ خرونه. نو دویم عمل دا دی. بیا وفرمیل چې فمن اطعم منکم الیوم مسکینه، نن مسکین ته خوراک چا ورکړی دی؟ ابوبکر صاحب ناست دی نو هغې ویل انا ما ورکړی خوراک. بل روایت ته معلومیږي داسې ویلې چې بس مسجد کې ومه جومات ته سائل راغی نو سوال یې وکړ نو ما سره نور څه نور زما د زوی عبدالرحمن په لاس کې یو کپ ډوډۍ وه امې ترې راواغسته او سائل ته مسکین ته مې ورکړه. نو معلومیږي دا ګوره که څوک مسکین ته لږ شی ورکړي هم دا هم کافي ده. تر دې چې یو کس وفرمیل ای د الله نبي کله زمونږ کور ته دروازې له سائل راشي موږ سره کور کې څه شی نه وي. نبي علیه السلام وایي چې سائل بیرته رسخت کې اگر که د دې چیلۍ د خپې هغه لاندې سوم سره ځای سوی هغه سوم نه لاندې یا سوم سره ځای ګوره ډېره لږه غوښه لري او بیا چې اوس وځېږي نو هغه ډېر کمزوری یعنې که نور شی نه میلاویږي دا ورته ورکوي لیکن ورې کوي یعنې څه ورکوه څه ناسه ورکوه. که نور اسم نه که یو کجور ورته لاس کې کېږده یو نوړی ورته لاس کې کېږده خو یو څه ورکوه ځکه په دې لږ لږ شیونو کې هم ډېر غټ خیر او برکت دی. نبي علیه السلام اتقوا النار ولو بشق تمرة، ځان د اور وساتئ اگر که د کجورې په یو برخه باندې. نو دا دریم کار شو مسکین ته خوراک ورکول. څلورم بیا وفرمیل من عاد منکم اليوم مریضه، نن چا د مریض پوښتنه کړې ده چې دا د مسلمان یو بل حق دی د هغه پوښتنه کول. نبی علیه السلام فرمایلی کوم انسان چې د سحر کې د یو مریض پوښتنې ته ورشي تر مازدیګره پورې به دې ته 80,000 ملایک دعاګانې کوي او که د ماښام کې ورشي تر سحره به ورته دعاګانې کوي. او لم یزل فی خرفة الجنه، دا انسان به داسې وي چې د جنت باغونو کې به ګرځي کوم انسان چې د مریض پوښتنې له تلی دی. نو د مریض پوښتنه کول دا د مسلمان حق دی او د پوښتنه کوونکي ته ډېر غټ اجر میلاویږي. د سهار نه تر ماښامه او د ماښام نه تر سهره 80,000 ملایک دعاګانې کوي درته. نو وی فرمیل فمن عاد منکم اليوم مریضه، نن چا د مریض پوښتنه کړې ده؟ قال ابوبکر رضی الله عنه انا ما پوښتنه کړې ده. د الله نبي فرمیل مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنه، نه جمع کېږي دا صفتونه څلور په یو چا کې مګر دا به جنت ته ځي. نو دا څلور اسانه شیان او د جنت عملونه دې له ویل کېږي اعمال اهل الجنه، د جنت والا عملونه دا قضا کول پکار نه دي، دې باندې عمل پکار دی دې لپاره چې الله موږ ته جنت را نصیب کړي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.